ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लड़ के जामिया सजानिया दरगई की यवद्राना दस्तूर शेवा चिपके द पख्तूनख्वा द बेलाबेलू सिमुना आलिमानो और नातख्वानानो गडुन कड़े तफसील गुरु द मालकंड ना सैयद जमान सबा पदर पहुंच गए د خوږ پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایش ورځ مسلمانان ډیر په مذهبي جوش او جذبې سره مانځي. سکهال هم د درګې په یو دینی درسګاه جامعه سبحانیه رضویه کې د میلاد ځل کې برکتي دستورات تر سره شوه چې پکې د پښتونخوا ستر عالمانو ګډون وکړو. دستورې ته د مذهبي امور پخوانی وزیر پیر نور الحق قادری، پیر اب مانکی شریف علامه شمس الامین، د رویت هلال کمیټې غړي او د جامعه سبحانیه رضویه محتمم مفتی فضل جمیل رضوی، احسان الله حسین، علامه رحمت الله قادری، مفتی امتیاز احمد رضا او مفتی جنید قادری د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت او صورت رڼا واچوله او زیاته کړه چې د نبی اخر الزمان د ولادت ورځ مانځل زموږ مذهبي فرض دی. باید چې په دې ورځ موږ خپل مذهبي جوش او جذبه په ډاګه کړو. د سورې په محل نطقانانو په خپل خوږ غږ کې حمد باری تعالی او نعت شریف لاره محفل درود و سلام پرنګ کې رنګ کړو. د کفارو د بوتانو سترګ شوې د اور سکروټ کې لات منات ته په غریواري جړه راغله. د الله تعالی د حبیب د راتلو سره دا کائنات منور شو او د مبارکو دنیا ته تشریف راوړ. مونږه دا خوشحالۍ دا ذکر دا د هغوی مبارکو په یاد کړی. شیطان په څلورو موقعو کې جړلی دي او په هغه څلورو موقعو کې چې شیطان په بغیدلو باندې وجړله هغه یو موقع هغه وه چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ. د دستوري شریکو غوښتنه وکړه چې د څه قسمه ګستاخۍ مخنیوي دپاره د سخته قانون سازي وکړی شي چې بیا دپاره څوک هم د نفرت هوا له پوکې ورنه کړي. دستوري اخره کې د امت مسلمه د اتحاد او د مظلومه مسلمانانو دپاره دعاګانې وغوښتې شوې. سید زمان سبا هم پښتو ون نیوز درګې ملکن.